د ګرمۍ په موسم کې اکثر د انسان خېټه خرابېږي، که هغه ماشوم وي یا غټ انسان وي. او داسې کم وجوهات دي چې د هغې وجو نه انسان ځان بچ کړي چې د هغه خېټه خرابه نه شي. یا که چیرې انسان خېټه خرابه شي نو په کور کې هغه داسې کم علاج دی چې هغه ځان ته کولی شي چې د هغې سره د هغه خېټه زر ټیټ کېدو طرف ته راځي. دې نه علاوه د دې میډیکل څه علاج دی کله چې د انسان خېټه خرابه شي، کم ته چې ډایریا یا لوز موشن ویلی شي. یعنې مطلب یې دا دی چې کله انسان بیت الخلا ته د 3 ځلو نه زیات په ورځ کې ځي او د هغه چې کوم غټ بول دی هغه بار بار هغه ته ورځي، هغه ته تکلیف ورکوي، درد پرې راځي او څه کار ورسره نشي کولی، نو دې ته لوز موشن او ډایریا ویلی شي. نو اول وجه دا ده که چېرې انسان د دې وجو نه ځان بچ کړي نو انسان خېټه خرابېدل بچ کیدی شي. که چېرې انسان ګنده اوبه وڅښي یا ګنده خوراک وکړي نو د دې د وجې نه د انسان خېټه خرابېږي. دویم دا که چېرې انسان یو خوراک داسې وکړي چې هغه بار بار په غوړو کې پخېږي یا په غوړو کې پخ شوي وي او ډېر زیات وي پکې او مرچ مسالې هم پکې وي او د هغه خوراک وخت شوي وي ډېر، نو د هغې نه هم د انسان خېټه خرابېږي. بله وجه یې دا ده کله چې د انسان د خوراک نه الرجي وي او هغه په هغه باندې ټیک نه راځي دا خوراک، نو کله چې دا خوراک انسان وکړي نو د دې نه هم د انسان خېټه خرابېږي. د دې سره درېیمه وجه یې دا ده چې ځینې داسې وایرس دي چې هغه د انسان تیر شي نو د هغې د وجې نه هم د انسان خېټه خرابېږي. او بله وجه دا ده که چېرې انسان هغه میډیسن استعمال کړي ډېر زیات کم ته چې انټي بایوټیک ویلی شي، مطلب د جراثیمو خلاف چې کم کار کوي او هغه ډېر وخوري نو د هغې د وجې نه هم د انسان خېټه خرابېږي. او بله اخري وجه یې دا ده که چېرې د انسان په مغزو باندې بوج ډېر زیات وي، سټرس پې زیات وي، نو د هغې سره دغه چې کومې کولمې دي د هغو کې حرکت زیات شي چې د دې د وجې هم د انسان خېټه خرابېږي. نو که چېرې اوس د انسان خېټه خرابوي که هغه ماشوم وي یا لوی وي نو په دې دوران کې هغه په کور کې داسې کم خوراک دی چې هغه کولی شي چې د دې سره د انسان خېټه خرابېدل ټیټ کېدو طرف ته راځي. نو د ټولو نه اول تاسو په دې دوران کې نیمکوز کې کم دی چې ORS ویلی شي، که چېرې دا ستاسو سره په کور کې نه وي نو تاسو به داسې وکړئ چې اوبه به ګرمې وخوټوئ، په هغه کې به تاسو چیني واچوئ او پکې به مالګه واچوئ چې د هغې نه به نیمکول جوړ شي او هغه تاسو څښلی شئ. دویم دا چې کله هم ستاسو سره په کور کې کیله وي نو هغه تاسو یا ستاسو ماشومانو ته خوړل ضروري دي په دې دوران کې. دریم دا چې تاسو غټ چاول هم خوړلی شئ د دې سره، او د دې سره دهی کم ته چې ماسته ویلی شي هغه هم ورسره خوړلی شي چې دا هم په دې دوران کې فایدهمند دي. او لسی چې وي هغه هم تاسو څکئ، ځکه چې په دې دوران کې د انسان په وجود کې چې کم الکترولایټ دي، کم طاقت په ورته موږ وایو، هغه د انسان د خېټې خرابېدو په وجه باندې د انسان د وجود نه کم شوي وي، نو دا ستاسو په وجود کې د پوره کولو مدد کوي چې بیا ستاسو په وجود کې د اوبو کموالی نه راځي. او د دې سره که چېرې ستاسو سره په کور کې د کوپرې والا اوبه وي کوم ته چې ناریل پانی ویلی شي نو هغه هم تاسو دې دپاره څښلی شئ. که چېرې تاسو سره په کور کې د مڼې والا میروبه وي نو دا هم ورته تاسو خوړلی شئ چې دا ستاسو د خېټې خرابېدو په دوران کې فایدهمند څیزونه دي. او میډیکل علاج یې دا دی چې کله هم تاسو ته ډاکټر علاج درکوي او ستاسو د خېټې خرابېدو حالات وکتلی شي نو په هغه دوران کې به تاسو ته نیمکول خامخا درکوي چې دا ضروري څیز دی د خېټې خرابېدو په دوران کې. د هغې نه بعد تاسو ته فلایجل درکولی شي یا لوپراماید میډیسن چې کوم دی هغه درکولی شي. او د دې سره سره تاسو ته زنک سپلیمنټ هم درکولی شي د 10 ورځو نه ونیسه تر 14 ورځو پورې چې هغه ستاسو په وجود کې د طاقت برابر ساتي. او که چېرې ستاسو خېټه ډېره زیاته خرابوي او د جراثیمو د وجې خرابوي نو تاسو ته انټي بایوټیک درکولی شي چې ستاسو خېټه زر ټیټ کېدو طرف ته لاړ شي. بیا که چېرې ستاسو وجود ډېر زیات خراب کړي وي او ستومانه کړي وي نو په دې دوران کې بیا تاسو ته IV فلوډ هم درکولی شي چې ستاسو صحت زر بهتروالي طرف ته راشي. نو په ګرمۍ کې د کومو وجوهاتو چې خېټه خرابېږي لکه ما تاسو ته بیان کړ تاسو د هغې نه ځان بچ کړئ نو ستاسو خېټه خرابېدو نه بچ کېږي. دې نه علاوه که چېرې ستاسو وجود ډېر زیات ستړی، ستومانه، تکاوټ محسوسوي نو د هغې دپاره خالص علاجي زموږ سره شته چې هغه به تاسو ته زموږ د وټساپ په لاره باندې میلاویږي. تاسو میسج وکړئ. او که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي او تاسو ته یې لږه ډېره فایده میلاو شوې وي نو د خپلو ملګرو سره د فایدې دپاره یې شیر کولی شئ. او دې نه علاوه که چېرې ستاسو په ذهن کې څه سوال، څه تپوس، څه پوښتنه وي نو هغه تاسو موږ ته په کمنټ کې لیکلی شئ. شکریه. الله حافظ.